بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. خو دا وخت زه د ګورنمنټ های سکول جوړ سره حاضر یم او بیا د دغې ګلالو ماشومانو سره حاضر یم. څوک شپږم والا ماشومانو، څوک پکې لسم والا دي وغیره. صفایي نصف ایمان دی. په دې حواله باندې موږ نن د دې سکول لږه لږه صفایي وکړه. د دې سکول چې کوم زموږ وروڼه دي، مطلب نوکران صاحبان دي، هغوی د دې صفایي کوي. خو موږ چې اپنی مدد آپ هم یو صفایي مهم شروع کړو یو ځل بیا او په خپله صفایي وکړو. نو په دې کې به یو دا شي زموږ نه به الله پاک رضا شي. دا حدیث شریف چې دی د هغې به مطلب په هغې حواله باندې به موږ یو عمل وکړو او ټول نه غټه خبره په موږ کې به خود اعتمادي پیدا شي. نو ماشومان خوشحاله یې که نه چې صفایي نن موږ وکړو که نه؟ ټول خوشحاله یې. داسې به تمام ملک چې زموږ کم دی په هغې کې به موږ ځای په ځای لار په لار کوڅه په کوڅه صفایي نه کوو که نه؟ او موږ چې څنګه رالوی شوي دغه شان به تاسو هم رالویږئ که نه؟ د قام او د ولس خدمت به کوئ که نه؟ په خوږو مینهوالو سره د ښکلو ښکلو شاه زلمو، ګلالو، څوک به د خیر انجینران جوړېږي، څوک به ډاکټران جوړېږي، څوک به استادان جوړېږي. په مختلفو اړخونو به دي چې کوم دی خپل ژوند کوي او الله پاک ته وکړي چې زموږ دا ټول ولس چې دی څومره ماشومان دي، څومره شاه زلمي دي، دا د قام دپاره، د قام د ترقۍ دپاره، د دې ولس د خدمت دپاره خپلې جذبې دوامدارې وساتي. ټیک ده داسې؟ نو پاکستان زنده‌باد. السلام علیکم.